الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د توحید په درسونو کې زموږ استاد سننا بل درس شرک د دې تعریف پیژندل او د دې اقسام. د لغت علما دا خبره ذکر کوي چې شرک په معنا د اشراک سره مقارنه ته ویل شي. یو څوک د چا سره برابر کا شریکی کا. په شرع کې به څه ویل کېږي؟ تسویه غیر الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. یو سړی راوچت شو د الله نه سیواره په دی خوا کوم ملائک دي که انسانان دي که مړي دي که ژوند دي د رب العالمین سره برابر کړو، خو لیکن په دشي امور کې چې هغه امر د رب العالمین پورې خاص. مفسرین به دا خبره ذکر کوي اهل علم چې د شرک ډېر اقسام دي، خو لیکن دوه پکې لوی اقسام یاد ساته. یو شرک اصغر دی، بل شرک اکبر. شرک اصغر څه ته ویل کېږي او شرک اکبر څه ته ویل کېږي؟ نو شرک اکبر عبارت دی د هر هغه شرک نه چې الله عزوجل په هغه باندې اطلاق د شرک کړی دی، او دا د شرک د شکل انسان دا وکړي نو په دې وخت کې سړی د خپل دین نه بیوشي. د رب العالمین را بده خو بل چاله بندگی بل چاله نظریه ضرور صبرش. دویم شرک اصغر دی، عبارت دی د هر هغه قول نه، د هر هغه فعل نه، د هر هغه عمل نه چې شرعاً په هغه باندې اطلاق د شرک شوی، شرعاً په هغه باندې اطلاق د کفر شوی، خو لیکن د قران او سنت نه به رسید دلایل موجود دي چې دا غسړې په دې باندې د ملت اسلامي نه وځینه. فرق ما بین شرک اصغر او اکبر کې څه دی؟ محدثین دا خبره ذکر کوي چې شرک په دوه قسمه، یو شرک اصغر او بل شرک اکبر. شرک اصغر اکبر څه ته ویل کېږي؟ چې په هغه باندې سړی د اسلام د دین نه وځي، او شرک اصغر دې ته ویل کېږي چې سړی په د ملت او د اسلام د دین نه وځي نه. د ملت په اړه کې امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې شرع د هغه تعریف کړي د شریعت او د ملت او د دین. الغرض شرک اکبر باندې وتل کېږي د ملت اسلامي نه، په شرک اصغر باندې کېږي نه. دویم شرک اکبر هغه ته ویل کېږي چې دغه خاون به همیشه په دې ور کې، هر چې شرک اصغر دی دغه خاون همیشه په دې ور کې نه کې چیرته ور داخلم شي ورځ به تیر اوځي، ځکه چې کله د سړي په لږه کې د زری په اندازه باندې ایمان الله عزوجل دار وباسي. دریم شرک اکبر باندې ټول اعمال برباديږي، او شرک اصغر چې هغه ټول اعمال نه بربادي بلکې ریا چې د اقا عمل بربادي، چې دا کم عمل سره ټچ شو، کاغه علم دی، کاغه جهاد دی، کاغه نوافل دی، کاغه صدقه ده. کله ورسره براشي چې تاسو په لړ کې دا مثلا ابن کثیر په دریم جلد کې لیکلي دی، ابو هريره شبل یو کس راغی چې څه په منځ باندې ولاړم د تاجر یو کس مې وګوري د ځل کې مال خوشاله راشي، په دې باندې بسمه موږ برباد شي نه، ځکه اول نه ستادانیت نو. څلورم فرق علماء دا ذکر کړی چې شرک اکبر دې ته ویل کېږي چې کله سړی شرک وکړي نو په دې وخت کې د اعمال او د قشن د ادم مبیح ګرځيږي، مسلمانانو خسرې شي په خلاف د اغبل. به په کوم شي باندې عمل برباديږي؟ اهل علم د غیر پر ډیر وجې ذکر کړی دي، ډیر علامات ذکر کړی دي. به تور مثال چې کله سړی شرک وکړي، دویم رب العالمین ناروا واسطه وګاڼه، دریم مشرک له مشرک موایا، څلورم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین ناقص وګاڼه، پنځم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین سره بغض وکا، شپږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه اعراض وکا، اوم چې کله انسان د سحر حلال وګڼي، اتم عالم قدیم وګاڼه، نهم الله دین تر وخت پورې خاص کو به ایسته کټ کا، لسم بعض خلک د دین نه مستثنا کا چې د عمل لګي خیر دی، یو لسم چې کله انسان قران بری قاذوراتو کې اورځي نعوذ بالله من ذلک، دولسم چې کله سړی د مؤمن د zarar قصد کی، درلسم چې کله سړی مسلمان له zarar ورکی، څوارلسم چې کله سړی ونی ریږي چې الله باندې ایمان ونلي، پنځلسم چې کله سړی ونی ریږي چې الله باندې اسلام ونلي، شپاړسم د اسلام په نعمت ناشکری، ولسم د ایمان په نعمت ناشکری، اتلسم د قران او سنت مقابله کې بل قانون غنل، ننسم د الله او رسول پر استهزاء کوله، شلم چې خلک یو عمل کوي چې ځان لشي به بل عمل کوي، یوشتم چې کله سړی د مؤمنانو مقابل کې اسلحه راوالي، دویشتم د يهود نصاراو سره دوستانه کول چې هغه شپږ طریقې ابن قیم ذکر کړي، دریشتم د يهود نصاراو سره مشابهت کوله، څلورشتم کله کله په ګناه باندې سړی اصرار وکي، او پنځه شتم چې کله شرک اکبر وکي،
الغرض نن موږ د شرک معنا لغوي ذکر کړ چې الاشراک والمقارنه په اصطلاح کې به څه ویل کېږي شرعاً تسویه غیر الله بالله فيما هو من خصائص الله یو خو د رب العالمین دی یو صفات د رب العالمین دی هغه د واقع په مخلوقاتو کې چاله ورکی به د شرک دوه اقسام ذکر شرک اکبر او شرک اصغر شرک اکبر هغه شرک ته ویل کېږي چې شارع ورته شرک ویل او دا متضمن دی خبره چې سړی به د اسلام د دین نور باندې وشي او شرک اصغر عبارت ده د هر هغه عمل نه د هر هغه قول نه د هر هغه فعل نه چې شرک په غیبه باندې اطلاق د شرک کړي وي ولیکن د نور دلایل نه سړی معلومای چې په دین د اسلام نور باندې وشي نه به فرق ما بین شرک اصغر او اکبر کې شرک اکبر باندې سړی د اسلام نه وځي په خلاف د اصغر دویم د شرک اکبر خاون به همیشه په دی ور کې پروتي په خلاف د اصغر دریم په شرک اکبر باندې عمل د انسان بربادیږي په خلاف د اصغر څلورم په دې باندې د شړې د وینه مباح ګرځي مال مباح ګرځي په خلاف د اکبر سبب ان شاء الله د دې انواع ذکر کړه الله رب العزت د هر قسمه اقسام د شرک موږ تاسو وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه